زه د انګلیش الفاظ بیخي نشم ویلی. دا یو نیم د انګلیش لفظ ډیر زیات مشکل وي. آیا یو داسې لار شته، یو داسې څه ټریک شته چې د هغې په ذریعه باندې موږ د انګلیش د هر یو مشکل لفظ تلفظ په خپله پیدا کړو او په خپله زده کړو؟ او بالکل شته. دا خو ډیر اسانه ده. انشاءالله نن په دې ویډیو کې په دغه درس کې به زه تاسو ته داسې اسانه لار ښیم، یو ډیر اسانه طریقه به درته ښیم چې د هغې په ذریعه باندې به تاسو بالکل کولی شئ چې د انګلیش د هر یو لفظ چې هر څومره مشکل وي، هر څومره ګران لفظ وي، د هغې تلفظ صحیح پروننسیشن په خپله پیدا کړئ او په خپله زده کړئ. زما مطلب دا دی چې انشاءالله نن د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو بالکل د دې قابل شئ چې د انګلیش د هر یو لفظ صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن په خپله پیدا کړئ. مطلب نه به درته زما ضرورت وي، نه به درته د بل چا ضرورت وي چې د هغې نه تاسو پوښتنه وکړئ چې دا لفظ څنګه ویل کېږي. په خپله په سکندونو کې به یې پیدا کړئ. Dear friends, if you are ready, then let's get to the chase and get down to work. Let's get to the chase. درې مطلب دی راځئ چې د کار خبره وکړو and get down to work او کار شروع کړو. Number 1. So first of all, I feel like bringing up these two most important and most common words. As you can see on the screen, and as you know that we use these two words all the time in our daily conversation and we hear this all the time. But 95% of people don't even know about its correct pronunciation, about its correct usage. ګرانو کتونکو، ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د ټول نه مخکې اوس دلته موږ سره ډېر زیات عام الفاظ دي. هغه الفاظ دي چې زموږ په روزمره خبرو کې، په روزمره کنورسیشن کې ډېر زیات استعمالیږي. او د ټول نه مخکې موږ د دې پروننسیشن نه زده کوو، بلکې د هغې نه هم ډېر زیات امپورټنټ، ډېر زیات ضروري څه زده کوو. او هغه دا چې آیا تاسو پته شته چې د دې دواړو الفاظو په منځ کې څه فرق دی؟ مطلب کلات څه ته وایي او کلات څه ته وایي؟ دا غلط پروننسیشن دی، دا موږ وروسته زده کوو. خو د دې معنی څه ده؟ ما ته پته ده ستاسو په ذهن کې به اوس دا آیډیا راغلی وي چې مطلب یو سینګولر دی، یو پلورل دی، یو جمع دی، یو واحد دی. خو دا غلطه خبره ده. CLOTH کلات ES چې ورسره نشته. دا هغه کپړې ته ویل کېږي کومه چې نوي ګنډل شوي، مطلب یو تان وغیره. هغه کپړه چې ګنډل شوي نه وي، بس صرف کپړه. او دا بل چې دی CLOTHES clothes ES چې ورسره راغلی، دا هغه کپړې ته ویل کېږي زموږ چې په غاړه وي. مطلب کومې کپړې چې وګنډل شي هغې ته ویل کېږي clothes، او کومې کپړې چې نوي ګنډل شوي هغې ته صرف کلات ویل کېږي. په دې کې صرف عمده فرق دی، د دې عمده معنی ده. اوس د دې تلفظ یعنی صحیح تلفظ نو په یاد ساتئ. اوس چې موږ کوم تلفظ وکړو، کوم پروننسیشن وکړو، دا مکمل غلط دی. لکه تاسو به اورېدلی وي زیاتره خلک وایي کلات او کلاتس. دا غلط دی. د دې صحیح تلفظ دی کلوت، CLOTH کلوت. او بیا چې ورسره ES راشي مطلب هغه کپړې چې ګنډل شوي وي، بیا دا داسې نه ویل کېږي کلاتس. دا مکمل غلط دی. دا داسې ویل کېږي لکه CLOSE کلوز. کلوز ویل کېږي بندولو ته. خو د دې او د هغې په سپلنګ کې فرق دی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا د کپړو والا چې کوم دی مطلب کپړې، دا هم دغه رنګې مه وایه کلاتس، کلوز. څه؟ کلوز. دا صحیح، بالکل صحیح پروننسیشن دی. نمبر 2. اوس په دویم نمبر چې موږ سره کوم لفظ دی هغه دی کمفارټیبل. زیاتره خلک وایي کمفارټیبل، دا غلط تلفظ دی. او خلک ځکه وایي کمفارټیبل ځکه چې دا د سپیلنګ نه داسې ښکاري. کمفارټیبل نه دی، دا دی کامفټیبل. ما سره ووایه کامفټیبل، او دا ویل کېږي آرامده ته. And now number 3. Now another very important word. د دې په باره کې زموږ نه خلک بار بار پوښتنه کوي چې آیا دا often دی او که often دی؟ نو په یاد ساتئ په امریکن انګلیش کې دا دی often، او په برټش انګلیش کې دی often. هغه کسان څوک چې په امریکا کې دي هغوی ته به دا پته وي چې امریکن خلک وایي often او د انګلینډ خلک څه وایي often. دواړه صحیح راځي، ته دواړه قسم ویلی شي. اوس د دې معنی څه ده؟ د دې معنی ده اکثر. د often مطلب دی اکثر. ته often هم ویلی شي او often هم ویلی شي، خو often مه وایه یا often مه وایه. often یا often یعنی اکثر. So now let's bring up number 4. آیا تاسو د دې صحیح تلفظ پته شته؟ Let us.
لیټس نه دی. د دې سپیلنګ وایي چې دا لیټس دی خو دا لیټس نه دی، دا دی لیټیوس. څه؟ لیټیوس. او لیټیوس څه ته ویل کېږي؟ لیټیوس ویل کېږي سلاد ته. غټې غټې پاڼې چې تقریبا تاسو په سکرین باندې ښکاري، غټې غټې پاڼې او خلک یې روټۍ سره خوري. لیټیوس یعنی سلاد. almost. now number 5 بری. B-U-R-Y بری یعنی خخول. خو دا بری نه دی، دا ویل کېږي بیری. ما تاسو ته ویلي آر داسې وایي لکه ستاسو په مارۍ کې چې یو کس ناست وي. بیری مو وایي، بیری. څه؟ بیری. او دا بری نه دی. اکثر له خلک وایي بری یعنی خخول، خو بری نه دی. څه دی؟ بیری. بیری یعنی بیری خخول. اوس زموږ نیکسټ ورډ ډېر زیات انټرسټینګ دی. تاسو به اورېدلی وي خلک وایي زه ټیوشن کوم، ټیوشن ته ځم. خو دا ټیوشن نه دی، دا څه دی؟ ټیویشن. ټیوشن که څوک وایي نو دا د غلط تلفظ دی، غلط پرونسیشن دی. نو زه تاسو ته دا وایم چې ټیوشن مو وایي، د نن نه بعد څه وایي؟ ټیویشن. لکه د 1-2 والا 2، د هغې نه بعد بیا د ABC والا وي او بیا شن. ټیویشن. ټیویشن. ټیوشن مو وایي. یو ځل ما سره ووایئ ټیویشن. ټیویشن. لږ په تیزه وایئ، زه په مزه وایم چې تاسو پرې پوه شئ. څه نه چې تاسو وایئ ټیویشن. څه وایئ؟ ټیویشن. تقریبا اوس زمونږ 9 نمبر لفظ ویهیسل. درې سپیلنګ وایي چې دا ویهیسل دی، خو دا ویهیسل نه دی، ویکل. څه؟ ویکل. او ویکل څه ویل کېږي؟ مطلب ویکل څه ته ویل کېږي؟ ویکل ویل کېږي ګاډو ته. هر قسمه ګاډي ته، هغه ګاډي چې په ځمکه باندې ګرځي، په ځمکه باندې خلک د یو ځای نه بل ځای ته وړي، هغې ته ویل کېږي ویکل. که هغه بس دی، ټرک دی، موټر دی، ډاکسن دی، که هر څه دي هغې ته ویل کېږي ویکل یعنی ګاډي، موټرې، هر څه وغیره. اوس نمبر دی د دې لفظ، دا به تاسو ډېرو ځایونو کې اورېدلی وي، ډېر زیات عام دی. څه خلک وایي شیډیول، څه خلک وایي شیډیول، او څه خلک داسې هم وایي سکیډیول. نو آیا د دې صحیح تلفظ، صحیح پرونسیشن څه دی؟ آیا دا شیډیول دی، که دا شیډیول دی، او که دا سکیډیول دی؟ نو دا ځان سره په یاد ساته چې دا درې واړه د دې صحیح تلفظ دي. مطلب که څوک وایي شیډیول صحیح دی، که څوک وایي سکیډیول هم صحیح دی، او که څوک وایي شیډیول هم صحیح دی. د دې سپیلنګ هم یاد کړئ او د دې صحیح تلفظ هم یاد کړئ. او دا ویل کېږي یو پلان ته، یو ټایم ټیبل ته، چې مطلب کم کار به په کم ټیم کېږي. په اردو کې هم ورته همدغه شیډیول ویل کېږي، خو په پښتو کې ورته څه ویل کېږي؟ که چېرته تاسو ته پته وي، تاسو ته معلومات وي، نو په کمنټ سیکشن کې خامخا موږ ته ووایئ چې دې ته په پښتو کې څه ویل کېږي. نن سبا هر څوک غواړي چې هغه ډېر زیات مشهور شي، او په دې وجه باندې ټیک ټاک انسټال کړي. هغه وایي که زما یو ویډیو به وایرل لاړ شي او زه به ډېر زیات مشهور شم. خو تاسو ته پته شته چې مشهورېدلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغې ته ویل کېږي فیمیوس. غلط تلفظ، غلط پرونسیشن ما د ډېرو خلکو نه اورېدلی دی. فیمیوس. دا فیمیوس نه دی، دا دی فیمس. فیمس. فیمس یعنی مشهورېدل. دا خو صحیح شو. خو د دې نه بعد به موږ یو ایکسټرا لفظ زده کړو چې مشهورېدلو ته خو فیمس ویل کېږي، خو بدنامولو ته څه ویل کېږي؟ مطلب چې یو کس بدنام شي، هغې ته ویل کېږي نټوریس. نټوریس یعنی بدنامېدل. اکثر له خلک وایي یعنې که زه په ټیک ټاک باندې مشهور شم، مختلف غلط حرکتونه کوي، د هغه ویډیو وایرل هم شي، خو هغه فیمس نشي، هغه مشهور نشي، بلکې هغه بدنام شي، نټوریس شي. نو دې خلکو ته فیمس مو وایي، دې خلکو ته وایي نټوریس یعنی بدنام. اخري لفظ خو د ټولو نه امپورټنټ، موږ یې هر ټیم وایو منث. تر اوسه پورې به تاسو ویل منث، خو منث نه، د دې منځ نه دال، دا د دال اواز ته وباسئ، صرف منث. منث. منث مو وایئ، دا د دال اواز ته وباسئ یا د ته اواز ته وباسئ. منث. منث یعنی میاشت یا میاشتې.
خو اوس په اخیری نمبر باندې څنګه چې ما تاسو د ویډیو په سٹارټ کې ویلو چې ان شاء الله نن به تاسو د اسانه لار اسانه طریقه خیم چې د هغې په ذریعه باندې به تاسو د انګلیش د هر یو لفظ تلفظ په خپل زده کولی شي په خپل پیدا کولی شي نو هغه دا چې صرف او صرف دا یو سنټنس دا یو جمله ځان سره په یاد ساتئ how to pronounce تر نه بعد چې تاسو دا خالی ځای ښکاري خالی ځای ښکاري په دې کې به هغه لفظ لیکئ لکه فار ایگزامپل ستاسو مخې ته یو لفظ راغی ستاسو مخې ته یو لفظ راغی چې هغه تاسو ته نه درځي فار ایگزامپل ایپل راغی او تاسو نه پوهیږئ چې دا ایپل به څنګه وایي نو ته به داسې کار وکړې موبایل به کولاو کړې ډیټا به کولاو کړې او په ګوګل کې به ولیکې دغه سنټنس به ځان سره یاد کړي how to pronounce دا ځان سره ولیکه او بیا سره کاپي کوه how to pronounce بیا په دې خالي ځای کې د هغه لفظ نوم لکه how to pronounce apple چې هغه هر یو لفظ وي هر څومره مشکل وي او په ګوګل کې سرچ کې او تا ته به د هغې جواب چې کوم دی په سیکنډونو کې میلاو شي تا ته په سکرین باندې راشي هلته به ورسره یو وړوکی شان لوډ سپیکر هم وي چې ته په هغې باندې کلیک کړې نو تا ته به د دې صحیح تلفظ هم په برټش انګلیش کې او هم په امریکن انګلیش کې میلاو شي او دا د دې د ټول نه اسانه طریقه ده نو چې کله هم ستاسو مخې ته یو لفظ راځي څه لیکئ how to pronounce او بیا هغه لفظ او تاسو ته به د هغې جواب خامخا په همغه ټیم په ګوګل کې میلاویږي امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي که چېرته واقعي دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي او تاسو ته فایده اخیستې وي نو مهرباني وکړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ او په کمنټ سیکشن کې خپل رای پرېږدئ او ویډیو در سره لایک کړئ او که چېرته هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ